خپله د آزاد انسانان به په نطق راسي په خبرو باندې راسي خبرې به شروع کړي طالبانو ورونو د الله معجزې ته ګورئ دا اوس زمانه کې که تاسې ویډیوګانې وینئ په د یوټیوب کې یا په د نورو مطبوعاتي هغه کې که تاسې فکر کړئ د انسان هغه یې جوړه کړې ده څه ورته وایي ینه جګر زړه معده کلیتین دا بډوډي ګردې دا یې جوړې کړي دي هغې غږېږي د طب له لحاظه ویډیوګانې جوړې شوي چې لیدلې به مو یې که نه معده وایي چې دغه شی ماته تاوان کړي خپله هغه غږېږي په عربي باندې یا په پښتو باندې یا په فارسي باندې خوله یې ورکړي که نه غږېږي یا مثلا د انسان نور اعضا وي د هغه غږي یا غاښ ده که نه چې هغه وایي چې ګوره چرماغو بادام په ما مه ماتوه دا تاوان کړي ماته ما ورسوي خپله هم هغه غږېږي تاسې لیدلې دا ویډیوګانې که نه که کا لیدلي یا نورو ته یې وروښیي یوه دنه پیدا کړم هغه د حقیقي معنا سوله طالبانو قرآن معجز کتاب نن داسې زمانه راغله هماغه به انسان یعنې راخیستلې د انسان د یعنې جګر او کبد کا څه شی تاوان کوي نن په تیب کې له هغې نه ینه همداسې ینه جوړه ده خوله سترګې ورکړي دي غږېږي یو دغه شیان مه خورئ دا ماته ډېر تاوان خپل هغه غږېږي جوړه کړې ده همداسې ترتیب باندې سبحانه یا العجب دلته د شهادت هم روح الماني وي په حقیقي معنا باندې خو تاسې ته ما ویلي طالبانو هر علمي پرمختګ له چا سره ټکر مه واقع کوئ قرآن ته تشهدو دا شهادت کم حقیقي ده څنګه حقیقي ده ولې حقیقي نه ده هلته یې ته وګوره ویډیو کې دې لیدلی چې غږي دا مه مرسته ده که نه الله ته همداسې خوله ورکړي الله به د الله توبي دا مې کړي دي او دا مې کړي یومئذ په دغه ورځ یوفیهم الله پوره به ورکړي الله دوی ته دینهم الحق هغه جزا د دوی چې ثابته ده په دوی ویعلمون دوی به پوه شي چې ان الله هو الحق المبین الله حق ده او الله ښکاره کوونکی ده واضح کوونکی ده الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الخبیثات خبیثات للخبیثین خبیثو سړیو لره دي والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون دغه طیب خلکو طیب ښځې دوی مبرع او پاک دي مما له غشي نه یقولون چې وایي د منافقي لهم مغفرة ورزق کریم طالبانو ورونو دلته یو څو خبرې نورې هم درسره واورئ طالبانو ورونو الله عز وجل دې وکړي چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې د خپل مدرسو نصاب ته طالبانو یو نصاب د قصص هم راوړو قصه دا کیسې څه دي طالبانو د عبرتونو د حیواناتو په ژبه یو څه قصې جوړې دي که تاسې اورېدلې وي که نه داسې یا مفي طالبین قصې څه دي خو دروغ دي طالبانو نفس الامر نه لري ښه دې ته طالبانو حکایات په ژبه د حیواناتو وي نو دا اگر که نفس الامر نه لري طالبانو ورونو دا علماو جوړې کړي دي هغه ماهرینو حکیمانو له ځانه جوړې کړي د پندونو دپاره ښه چې انسانانو ته پند پرې باندې ورکړي نو دا په نننۍ نړۍ کې دا قصص څه دي دا اصل کې د انسانانو د فکرونو د بدلولو دپاره یوه هغه ده لکه که تاسې دا فلمونه څه دي چې نننۍ دنیا کې ټوله دنیا پرې لګیا ده هر څوک غواړي چې دنیا مستعمره کړي د دغه باب نه غواړي چې دنیا مستعمره کړي فلمونو کیسې جوړي انسانان همغه خپل د وطن یا د خپل فکر یا د خپل کلتور هغه پکې نغښتی وي اوس ته دې ما خبرې ته غوږ ونیسه زه به یو کیسه ورې درته وکړم طالبانو بیا به یو بله کیسه هم درته وکړم بیا به د روح الماني خبرې درته وکړم طالبانو قلیل ودمنه کتاب کې لیکلي دي ته اوس ګوره که نه طالبانو ورونو قرآن څومره عمیق تللی ده ته اوس ورته ګوره یو چا اصل ته به ګورې دا د چا اصل خراب و طالبانو ورونو بعضې علما وی دا علم باید دومره ډېر هم خپور نه سي او هر څوک هم د علم میدان ته رانه چې د اصلیتو که مثلتوب وی باید بعضې علما دا وایي که نه ټول نه لکه علم طالب یا که مثلا سړی چې عالم سي طالبانو ورونو یا ډېر ته که مثلتوب یا خیر بېرته ظاهر کېږي دم ته علم ورزده کې طالبانو ورونو خو ډم ده که نه بیا اوس ته ما خبرې ته غوږ ونیسه یو سړی و موږک یې مړ کړی و ړکی موږک پېژنئ که نه موش فار دی یې مړ کړی و یې په غاړه کې اچولی یو بزرګ ورته ویلې بل بزرګ ورته ویلې وي دا دې ولې په غاړه کې اچولی وایي دا ګناه رانه څه نو بیا رب ته زارۍ وکړلې رب ته یې وویلې نه رښتیا موږک ترې مړ کړی و طالبانو ورونو بیا رب ته زارۍ وکړلې وی ربه دا موږک بېرته را ژوندی کا خو نجلۍ ترې جوړه کړه یوه ښایسته نجلۍ ترې جوړه کړله دې موږکې نه او چې نجلۍ دې ترې جوړه کړله رب العالمینه زه به یې پالنه وکړم بس الله یې دعا قبوله کړه طالبانو له دې نه نجلۍ ډېره ښایسته نجلۍ ترې جوړه ده به نازوله شودې ورکولې خو پاللی بلوغ ته ورسېدل نو دې هغه ورته ویلې دې پلار یې ورته ویلې وایي لورې بالغه خو سوې اوس چې مېړه وه خراغه یو ښه قوي مېړه به درته وکړم نو ده ورته ویلې چې بلکل په دواړو سترګو باندې مېړه راته وکړه خو قوي سړی به راته کوې
هغه ورته ویلي قوي خو چې ده په دنیا کې لمر د لمر به درته وکړم نه پلار له دې نه قوي نو پلار یې ورته ویلي له لمر نه خو قوي چې ده که نه اوریځې دي کله چې وریځ راسي د لمر شعاوې باندې کي وریځ سره به دې نکاح وکړو که نه نه پلاره له دې نه هم قوي نو ورته ویلي لورې له دې نه خو قوي باد ده باد چې راتې وریځې وي نه پلاره له دې نه هم قوي نو له دې نه قوي خو چې دا غار ده کله چې غار په یوه ساحه کې هغه د باد څپه نیسي د غره په بیخ کې بادونه نه وي ډېر ګوري طالبان ورونو باد څپه نیسي خو د باد نه خو قوي غر ده وایي نه پلاره له دې نه هم قوي ورته ویلي وي له دې نه خو قوي چې دا موږک ده چې هغه پرې کوي غر پرې کوي افرین پلاره اوس دې ویلې که نه نو د بیرته طالبانو کې را وکړه وایي الله عز وجل بیرته یې موږکه کې اصلیت مو ولید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات طالبان ورونو تاسې دې ته فکر وکړئ د یو چا اصلیت هم ګورئ اصلیت ډېر مهم ده طالبان ورونو یوه مسله یوه بل هم درته وکړه ماتې طالبان ورونو یو عالم هند کې تېر سوی عبدالوهاب المتقي الشاذلي نومیږي خو دغه عالم چې و د یو ورځ وایي دلته دې زمانه کې بادشاه و یو سړی بادشاه و نو دې بادشاه ته هغه راغی څه ورته وایي د بادشاه د دغه عالم دی ډېر لوی بزرګ تېر سوی دی عالم ته یې چندان ډېر اعتماد نه ورکو په ښه سترګه یې نه ورته کتل دی عالم ته یعنې داسې غټه سترګه باندې نه ورته کتل نو بیا یوه ورځ او دی ډېر بزرګ عالم تېر سوی ښه طالبانو دغه عالم نوم یې دا علامه عبدالوهاب المتقي الشاذلي دا د علامه عبدالحق سي پیر د طالبانو محدث دهلوي ته ده د ده پیر ده دا نو یې بادشاه په ښه سترګه نه ورته کتل بادشاه ویلي چې تا ته وایي چې دا بزرګ د دروغ وایي چې بزرګ ده راځئ زه به یې معلوم کړم د ده بزرګي نو طالبانو اشپزان یې پټ راوغوښتل دې هم حلال کړل او پیشکې هم حلالې کړې اشپزانو ته یې د دې غوښې پخې کوي نور اشپزانو ته یې پسونه حلال کړل او چرګان یې حلال کړل نور اشپزان دا تاسې پخه کوي نو طالبانو عبدالوهاب الشاذلي المتقي دی هم رامېلمه کوي او د ده مریدانو شاګردانو طالبان یې او د بادشاه هغه عمرا او هغه سپاهیانو عسکر هم راجمع سول مثلا سالون کې دې طرف ته علما ناست وو هغه طرف ته حکومتي مامورین ناست وو نو هغه بادشاه امر داسې کړي وو چې هغه سپي او د پیشکو غوښې به هغه علماو ته کېږي او هغه د حکومت چارواکي چې دي او حکومتي مامورین چې دي هغوی ته به هغه د پسونو او د چرګانو غوښې کېږدي چې راز باندې څوک نه و پوه کړي او تاسو وایي چې دا بزرګ ده نو که بزرګ دې ګورئ چې زه څنګه د سپۍ غوښې پرې خورم نو څنګه وي چې مجرد دي د علماو او د طالبانو او د مریدانو طرف ته چې هغه کېښودلې دا غوښې نو وایي دوی شاګردانو ته ویلې چې شروع وکړي ونه کوي خوړل باندې دې طالبانو وي چپه نغوت کې به داسې مټې رابډ وهلې د ژوندیو شاګرد طالبانو ټول طالبان خو هم ژوندي نه وي که نه هغه طالبان مړه مړه ولا وي چې هم پرې باندې وکړي په طالبانو ځانونه به ژوندي خلک جوړوي چې خلک درته ووایي چې هله ته بیا هلته رسېدلی نه غوندي او دی ترپل کېږي که نه دا د اسلام نه خوښي نو هغه شاګردانو تېرې وي هله زرې طالبانو دغه د سپیو د پیشکو کاسې راواخیستلې هغوی ته یې وروړلې حکومتي چارواکو ته ویلې الخبیثات للخبیثین هغې نه بېرته هغه قاپونه راواخیستل الطیبات للطیبین ای طالبانو ورونو وي ده ته هغه وکړه ته ورته وایي ډېر احترام یې ورته وکړه د پس له دې نه بادشاه ورته تسلیم کړو دا خو ته خبر کړی یم نه و څنګه پوه شو باندې الله عز وجل یې هغه بزرګي ورته معلومه کړله نو دا اخبار الاخیار د علامه عبدالحق صاحب دا خبره هلته لیکلې ده أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم طالبان ورونو دی آیات کې یو اشاره دی ته چې عایشه رضی الله عنها ته د هغې ته الله ډېر لوی فضیلت او لوی علم ورکړي یوه خبر دلته روح الماني وایي شیګانو کاپیرانو کړې ده هغوی دلته داسې نادره خبر کړې هغوی وایي چې کله رسول علیه السلام وفات کړو بیا رسول علیه السلام وایي هغه ته ویلي ول علي رضی الله عنه ته چې تا ته اختیار د دې ما له ښه دونه هره ښځه چې ته پس له مرګه د ما نه باتې وې بات د ما له زوجیت او د نکاح نه نو علي رضی الله عنه یې راجګ کړو عایشه رضی الله عنها یې د نبي علیه السلام له ښځو نه وویستله روح الماني وی دا داسې یوه خبره ده چې بوډه ښځه هم په خندا باندې راولي بوډه ښځه چې بچی مړي کله خاندي نو چې دا خبره ورته وکړې ښځه د رسول الله د علي رضی الله عنه ته واک ورکوي بیا هغه ښځه طالبانو چې الله یې د دې په اړه قرآن نازلوي نو هغه طالبانو سکلا او بوډه ښځه په خندا باندې راولي دا یوه خبر او روح الماني وایي یاره ښځه چې الله ډېر لوی فضیلت ورکړی العائشه الصدیقه العطیفه الربانیه العالمه طالبانو روح الماني به وایي عایشه رضی الله عنها بهتره ده که فاطمه نو دی وایي په ښځو کې بهتره فاطمه رضی الله عنها ده لکه بدعة مني رسول الله وی دا د ما د بدن ټوټه ده رسول الله خو د ټولې دنیا نه افضل ده نو ټوټه هم طالبانو د ټولو نه فاطمه رضی الله عنها دا افضله د طالبانو له عایشې رضی الله عنها نه او دلته یوه خبر روح الماني بل هم نقل کوي د تاریخ د ابن نجار نه تاریخ د بغداد د ابن نجار طالبانو د بغداد تاریخونه خو ډېرو علماو جوړ کړي دي
مشهور تاریخ مدینه السلام ورته وایي تاریخ البغداد دا د خطیب بغدادي کتاب د طالبانو 23 جلدونو کې کتاب د ما سره شته یو تاریخ د ابن نجار د بغداد هغې نه یوه کیسه نقل کړې ده نو فکر نه کوم طالبانو چې دا دومره ثابته وي روح الماني خپله هم وایي وقد جاء في خبر غریب ذکروا ابن نجار عایشه رضی الله عنها ته وځړلې چې زه هر چا پرېښودلم آیتونه نه و نازل هر چا پرېښودم حتی د ماتې شک هم زه پرېښودلم بیا الله ورته دغه دعا وایه هغه دعا یې شروع کړله نو بیا الله عز وجل هغه کړله ته ورته وایي آیتونه را نازل کړل زه به طالبانو له دې دعا نه تېر څم تاسو ته به یو بل کتاب درو ښیم نو هغه کتاب پیدا کړه تاسې په ډېرو شیانو پوه شئ طالبانو ورونو انسانان چې دنیا ته الله راوتلي دي د ډېرو سختیو سره انسانان مخ کېږي که نه نو بیا په دې نامه باندې دنیا کې کتابونه جوړ دي الفرج اسانۍ د سختۍ نه وروسته په دې باندې الارج للفرج د سیوطي کتاب د ما ته راستګو دومره ډېر خوندور نه ده طالبانو ځان مه پې ستړی کوئ شته ده راته یو کیسه یې پکې کړې ده که یو سړي مار خوړلی ده اما کیسه یې هم ډېره خطرناکه کیسه ده خو ډېر درته غوږوره راته ښکاري طالبانو او تر ټولو نه ښه کتاب یو الارج یو الفرج بعد الشدت ابن ابي دنیا کتاب ده دا هم ښه کتاب ده خو دومره ښه نه ډېر ښه کتاب طالبانو الفرج بعد الشدت د ابو الحسن التنوخي شاطري کتاب ده دا طالبانو 4 جلدونو کې هم چاپ ده یو جلد کې هم چاپ ده دا دومره ښه کتاب ده طالبانو چې یو انسان په زندان کې وي یا په سختیو کې وي دا کتاب چې ګوري ټولې قصې په دې کې راجمع کړي دي چې په پلان کې څومره سختۍ کې بیا اسانۍ پرې راغله اسانۍ ولې پرې راغله هغه دعاوې چې کړي هغه ذکر کړي ډېر ښه کتاب ده د خپل باب دپاره طالبانو غټ کتاب ده 4 جلدونو کې ما سره خپله یو جلد ده الفرج اسانۍ بعد شدت یو سړی و انصاری و یوه ښځه رسول الله سلام ته راغلله داسې ورته ویلې دا ښځه رسول الله سلام ته راغله ورته ویلې د الله رسوله زه کله په کوټه کې په داسې حالت کې یم نه غواړم چې څوک مې په هغه حالت کې وویني نه زوی نه پلار نه بل څوک داسې یو حالت کې یم چې نه غواړم چې نه مې پلار او نه زوی په دې حالت کې وویني نو الله عز وجل دا آیات را نازل کړو یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان مو راوړئ لا تدخلوا بیوتا مننوځئ کوټو ته غیر بیوتکم چې خپلې کوټې مو نه وي حتی تستأنسوا تر دې پورې چې یوه نښه درنه صادره سي وټوخېږې په ښو کرپاو کې چې هغه سړی پوه شي چې څوک را روان ګورئ طالبانو ورونو دې ټکي تم فکر وي ځان نه به داسې ویښ مسلمان جوړوي ګوګونه کور کې ورونه دي یو ورور ځان ته کوټه ده بل ورور ځان ته کوټه یو ورور چې بل ورور کوټې ته راځي نو دی به طالبانو نه ننوځي تر څو حتی تستأنسو دا معنی غږ به وکړي پلار دې سا کوټ کې پوه به چې که نه سړی را روان دی لرې نه او یا مثلا څوک خو به نه وي دلته څوک سا که نهته ده یا به دې په کور کې یو کرپا غوندې وکړي که نه چې هغوی پوه شي چې څوک را روان ده حتی تستأنسو داسې چې یو ورور د بل ورور کوټې ته طالبانو ورونو خپله را ننوځي او دلته طالبانو خو ښځو مېړه وي که نه نو خامخا نو طالبانو ورونو که ویزم وي طالبانو دغسې په ملاعبې باندې اخته ته را ننوځي دا بندیز په اسلام کې ولګېدې داسې به نه کوې داسې طالبانو که د پلارو د مور کوټې ته ورتللی ولو که سپینګیري ازبه دي کله کله نو تاسې به داسې چل کوئ چې هلته به ټوخېږئ که نه یا به داسې علامه له ځان نه تعبیروئ چې هغوی په دې باندې پوه شي چې څوک دی را روان ده یا نه طالبانو دا مثلا یو سړی د طالبانو حکومت کې په یوه اداره کې ده یوه اداره مثلا د ولسوالۍ ده بله د استخباراتو ده بله د قمندانۍ ده قمندان صاحب کوټه کې ناسته ته چې پرې ورننوځې له بلې ادارې نه راځي یا بل څوک راځي ټوخېږې بله یو خو که عام استیزانو دروازه خلاصه وه د کار کولو وخت نه و طالبانو هغه ته نه هلته ناست که نه نو ته به خوښ نه پرې ورننوځې داسې نه وي چې هغه پکې مړې کوي که نه ته چې پرې ورځې داسې حالت کې به ورځې چې هغه پوه کړي چې زه راغلم چې شو ډبه وه یوه نوعه نه یوه نوعه هغه وکړه چې هغه پوه شي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا ما مخکې تاسې ته ویلي وو طالبانو علامه سید قطب رحمه الله وایي په خپل تفسیر کې چې دا صورت ټول په چا مشتمل ده دا په تربیت څو که انسانان ټولنه به څنګه تربیت کوي لا تدخلوا بیتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خیر لکم لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسې پند واخلئ طالبانو ورونو دلته روح الماني یوه کړه کړې ده حتی تستأنسو وایي دلته روایت د قرآن لفظ دلته راغلی حتی تستأذنو نو دا د متواتر قرات نه خلاف د روح الماني دلته د حاکم نشاپوري سره طالبانو سخله کړې ده درانه بمونه یې کې غورځولي نو استیناس معنا مې درته وکړله یا وغږېږه یا سبحان الله ووایه یا تکبیر یا تحمید یا تلحلح وکړه یو بله داسې نه که چې تا نه صادره سي که نه چې زه خو را روان یم او دلته طالبانو ورونو بله خبر چې روح الماني کړې ته چې یو چېرته ځې اول به سلام کوې که اول به استیزان کوې احادیث اول د سلام راغلي السلام علیکم اکول سلام دی په تاسې درننوځم اجازه ده که نه اول سلام د طالبانو د استیزان ده اگر ته روح الماني د امام ابوالحسن الماوردي شافعي نه نقل دلته داسې کړی هغه وایي
ان وقعت عين المستأذن على من في البيت قبل الدخول بیا سلام وکړي استئذان ته چې کوته ننوتلی نه یې د کور ولا سړی د مخکې له مخکې د سترګې پرې ولګېدلې نو بیا به اول سلام کوې بیا به استئذان کوې د سترګې نه لګېدلې اول به څوک اول به استئذان کوې بیا به سلام کوې طالبانو ورونو د استئذان مسله روح الماني وایي دا په محاربو کې هم ته ګورې ښه زوی که د پلار کوټې ته ورتلو که پلار د زوی کوټې ته ورتلو استئذان به غواړي استئذان به اجازه به غواړي طالبانو بیا به کوټې ته ورننوځي دا د دوی په محاربو کې هم ته طالبانو عطا ابن یسار وایي یو سړی رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلې استاذن علی امي مور مې په کوټه کې ناست دی زه چې ورځم هغې نه به مې اجازه غواړم چې مور یې درسم قال نعم قال ليس لها خادم غیري خو مور خو مې بل خادم نه لري نبي علیه السلام ورته ویلې اتحب ان تراها عریانا دا خو کوي چې مور دې لوڅه وینې وي نه نو اجازه به غواړي یا چې مور یې دروازه وټکوي هغه غږ درته راوکړي که نه یو لاندې دا چې محاربو ته ورتللی یم څوک به کوي په طالبانو دې باب ته هم فکر وي دا ډېره خوندوره مسله ده یو ناڅاپه به دې چا په کوټه نه ورننوځي که نه که باد کې راوړی چې په ادب باندې هغه اصولو د اسلام ته به تنګه کېږي او یوه بله مسله دا ده طالبانو ورونو بله مسله دا ده چې دروازه دې چا که کوله دروازې که به مخامخ نه درېږي دا هم د ډېر قمقل سړي دې غوږه ورنه کړه دروازه دې چې که کوله مخامخ داسې ولاړې که نه چې ما چې د خلق څه کې ټول کور ښکارېږي دروازه دې چې وټکوله داسې دې تنګ ته ودرېږي سړی یو څوک به راوځي بیا به خبرې سره وکړي نه شولی پوی په خبر باندې مخامخ دروازې ته درېدل دا هم له اصولو د اسلام نه خلاف بعضې خلک پي طالبانو چې د چا کور ته ننوځي ایسته ایسته ګوري نو طالبانو چې ننوتلې هغه لارې ته به ګوري سیده به ځې نور بې خواته او دې خواته ګوري نه دا ټول د آدابو نه خلاف ړوند به هم طالبانو استئذان غواړي چې د چا کور ته ننوځي اعما دا به هم طالبانو استئذان و اجازه وهل معنی وایي دلته استئذان و اجازه به غواړي طالبانو ورونو ما تاسې ته ویلي نن موږ په نن زمانه کې واقع یو کله کله یو څوک چاته زنګ وهي که نه یو زنګ ورته هغه قبان کې مشغول کړي بیا چې زنګ درته وي در باندې مشغول کړو بیا دې زنګ وهو بیا در باندې مشغول کړو در باندې بندې کړو دا دا معنا لري مه زنګونه وهئ وګرځېږه ذلک هو ازکا لکم والله بما تعملون علیم چې ډېر زنګونه مه راوه که نه درې وایي تسول بد ټول دتي لس وایي څه ضرورت ده خو دا د اسلام د آدابو نه طالبانو خبر یو ټول لنډ آداب درته وایم ای طالبانو ورونو نور دا چې خپله د ځان سره زده کړئ دما دا درد دا د طالبانو ورونو دغه آداب د تلیفون آداب دي طالبانو بطر ابن عبدالله ابو زید کوم عرب دکتور د طالبانو طالب علي مجمع فقهي اسلامي دولي چې کومه ده کړي شیان د راجمع کړي تاسې دې ته و طالبانو غوږ ونیسئ آدابو د ځکه موږ خو نن چې ډېر مخکېږو دا یو بل باب د مخکینۍ فقه کې دا نه دا د معاصر او د مقارن فقه خبر ده موږ په افغانستان کې مقارن فقه نه لرو حتی سپین ږیري علما مو بعضې داسې فکر کوي چې دا مقارن فقه دا نو څه دا یعنې دا معنه چې وابیان صحیح دا معنه